يا او روافز دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي وقت لعربو او لمسلمانانو لصحابه ونبيهتر حتى دي علي رضي الله عنه لشيون دي حسين عليه السلام دي زماني لخلق لشيون دي إيران خلق بيهتر دي مطلب يتشير دي خميني سيب واي ما كم درس إيرانيان وتوركري دا رسول الله سي كم درس عرب وتوركري ورسول الله پاكي ناكام سو زو پاكي كامياب سو مطلب يداد استغفر الله دا دي كتاب دا بیا زه خپله موضوع چې هغه مهم یو څو خبرې دي هغه درته رانقلوم هغه درته کوم الوصية الإلهية السياسية للإمام الخميني دا د کتاب ده خپله په ایران کې چاپ سوی ده عربي ته ترجمه سوی ده الوصية الإلهية السياسية د دې کتاب دا اوس شروع سول په دې ځای کې دا مقدمه ده د کتاب یو څلوېښتمې صفحې ته به راسي څومې صفحې ته څلوېښتمې صفحې ته یو څلوېښتمې صفحې ته به د دې کتاب راسي دا ده ان شاء الله دا د ورته راورسېدو یو څلوېښت مفخرة للشعب الإيراني المسلم وافتخار دي إيراني ملت دي بارا تشي ده أغا وعدادة سي زوي وايما إنني بشك زوي دادا عولرا وبجرات سردا وايما بأن شعب الإيراني بجماهيره المليونية في عصرنا الحاضر وإذا دي إيران ملت بمليونونو جماهير سيلاري بدينن زمانكي أفضل من شعب الحجاز الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل داوي بهتر دا دي حجاز لأغ خلقون سيغدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزمانكي استغفر الله ومن شعب الكوفة والعراق المعاصرين لأمير المؤمنين والحسين ابن علي عليهم السلام وإذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تر صحابه دي زماني تر خلقه دي إيران خلق أفضل يعني بيهتر دي أو دي إيران خلق دي علي رضي الله عنه دي زماني تر خلقه بيهتر ول أو دي إيران خلق دي حسين عليه السلام دي زماني تر خلقه بيهتر ول استغفر الله وس قرآن واي كنتم خير أمة إيه دي ما دي پیغمبر صحابه و بهترين خلق يسا قرآن ورتواي أولئك هم المفلحون أولئك هم الصادقون أولئك هم الراشدون أولئك هم المؤمنون حقا رضي الله عنهم ورضوا عنه دا طول آياتنا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة دا طول آياتنا سي الله دي رسول الله صحابه وتا بهترين خلق ويلي دي بهترين الله قرآن كي أغا أحاديث وتمام نرازو وبخاري شريف كي رسول الله صلى الله عليه وسلم واي دي ما صحابه بهترين خلق دي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بشك لكن خامنئي سيبتسوي وإنا دي إيران خلق دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي مدرسية الخلق وبيهتر خلق دي أغفر الله أغفر الله دا دي وخبر بلا خبر زدي زي ترازم قدرمندو دوستانو په دې خبره باندې ځانونه پوهه کړي روافض و شیعه وسره چې چیرې کینی دي درته وایي ثقلین رسول الله ویلي دي چې ثقلین 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 وایي که نه درته وایي قاري سبوي ثقلين أو ثقلين لثقلين مراد سشي ده حديث دي ثقلين اغ حديث تويليكي رسول الله صلى الله عليه وسلم واي ستاسي قرآن بندي عمل لكري
قرآن ته به شا کوي نه. دې ته ثقل الاکبر وایي. ثقل الاصغر دا اهل بیت دي. نبی علیه السلام وایي محبت به ورسره کوي، احسان به ورسره کوي، درود به ورباندې وایسته او بغض به ورسره نه کوي. اوس دې دواړو ته راځم، ښه سر را سره خلاص کړي. عام شی ورته هم دلته وایم. کانه تاسو وایئ چې ثقلین، اول به دې ثقل الاکبر ته راسو چې قرآن عظیم شان ده. تاسو به دې ثقل الاکبر په قرآن ایمان لرئ؟ نه لري. اوس دې ته زه حیران پاته یم چې خپلو عوامو ته هر ځای کینی، په هر ځای کې ورته کینی، نو ورته وایه چې ثقل الاکبر. ثقلین د قرآن او اهل بیت، د قرآن او اهل بیت دواړه زه اوس درته ښیم. خو که یو نر در پکې وي، د نر زوی در پکې وي، نر اغا وي، دلته د علمي میدان ته دې راشي. نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد. آواز مرا نغه، نعره تکبیر، الله اکبر ولله الحمد. مسلمانان ورونو، دا ثقل الاکبر ده دی قرآن چې حدیث دی ثقلین درته مخکې کوي. الفوائد الطوسیه، الفوائد الطوسیه د دې کتاب 403 صفحه ده. څو؟ 403 صفحه ده. مسلمانانو دې ځای ته وګورئ، ښه راته غوږ سئ. وای وقد تواترت الروايات بأنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة. وای روایتونه په تواتر سره راغلي دي او ثابت دي چې قرآن چا نه ده را یوځای کړی، ټول قرآن مګر ائمه و را یوځای کړی ده. استغفر الله. او څوک چې وای دا دعوه وکړي چې هغه ټول قرآن را یوځای کړی ده، فهو کاذب، دا وای دروغجن ده. غوږ سه اوس. وورد النص الصحيح. ښه راته متوجه سي، ثقلینو په روایت خبرې درته کوم. په نن زمانه کې دواړه نسته، نه ثقل الاکبر سته د شیعو په مذهب کې، نه ثقل الاصغر سته. وروسته درته ثابتوم. وورد النص الصحيح بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كان 17,000 آية. كم قرآن سي محمد رسول الله را نازل سوی ده، په صحیح روایت کې وای دا راغلی دي چې هغه 10,000 آیات و هغه قرآن. استغفر الله. نن له مسلمانانو سره دا قرآن څو آیات ده؟ 600 قرآن عظیم شان 6,000 آیات ده څه باندې 10,000 آیات قرآن اوس چیرته ده؟ بیا داسې ونه وایي چې روایت کمزورې ده. وورد النص الصحيح بأن القرآن، شیخ طوسی وایي قرآن 10,000 آیات. اوس وګورئ، والموجود الآن دا وسیله مسلمانانو سره دا قرآن ده. والموجود الآن دا قرآن خي نحو الثلث باعتبار العدد. دا دريم حصة قرآن، دا دو حصة قرآن نست. الله أكاد دو حصة قرآن چيرته ده؟ فهمدغ الصفحة كيلان دي ورته وګوري. وتواتر النص بأن المهدي إذا خرج يخرج القرآن، او دا روایتم په تواتر سره راغلی ده. کله چې مهدي ویلا غار نه راوځي ټول قرآن به راوړي، او بیا به له دې ټول قرآن نه خلق منډې وږي نه به قبلوي، لږ خلق به یې قبول کړي دا ټول قرآن. استغفر الله. اوس خبره واورئ، دا په خپرونه ما مخکې درته کړې ده، خو اوس یو بل جز درته رانقلوم.
قاری صاحب اصلي قرآن نن په دنیا کې نسته د شیعو په مذهب کې درېیمه حصه قرآن ستا نور قرآن هغه مهدي ورسره وړي د غارتې وړي ثقلین روایت کانه دی مخکې کوي ثقلین روایت د ثقلین قرآن او اهل بیت قرآن خو نسته معلومه سو درته قرآن نسته اوس به دا بل ثقل الاصغر ته به راسو چې اهل بیت دي 1200 کاله کېږي دا مهدي نسته دا مهدي به اوس چیرې لټوسي نه قرآن سه نه مهدي سه نه ثقلین په ثقلینو کې نه ثقل الاکبر قرآن سه نه ثقل الاصغر اهل بیت سه د مسلمانان به څه کوي مهدي اوس نسته نه دی امت ته ګټه رسېدلې نه اسلام ته ګټه رسېدلې نه خپل شیعو ته ګټه رسېدلې آیا موږ ته رسول الله دې داسې څه امر کول چې قرآن د اهل بیت پټ کړي او اهل بیت دې ورک سي پسې څوړ ثقلین تاسې منیه دلته چې راسې موږ ته د قرآن خبره کوي قرآن 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 خو دا درته وایي چې هغه صحیحو روایتونو کې 1000 آیاته ده 1000 آیته له مهدي سره پټ ده وړی ښه مهدي چیرې دی مهدي درک نسته 1200 کاله کېږي درک نه ده معلوم ادي دوی یو اغا سیبو سمړ سو بیچاره توتی لدينا ما یو سوال کړی سبحان الله په یو نیم کال کې جرأت پیدا نکړو چې دې سوال جواب راکړي په الله قسم کې پیدا کړی او بار بار یو ملګری دا هغه ما ته ویلي وای دې سوال میله اغا جان نبی خډیر واري غوښتنه وکړه چې اغا جان دې سوال جواب راکړه اغا جان وای مړ سو خو جواب وای را نکړ الله اکبر هغه سوال می امدا کړیو مال تاسو مهدي ژوندی نه وای هو مال منځ کوي که نه کوي وای کوي مال په چا پسې لمونځ کوي خپله امام ده که مقتدي ده که امام وي مقتدیان یې څوک دي که مقتدي وي آیا د امام په مقبل چا پسې لمونځ جایز ده چې لمونځ پسې وکړي او چې دا لمونځ کوي په کوم قرآن لمونځ کوي په کوم قرآن تلاوت کوي دا د مسلمانانو په قرآن که په هغه خپل قرآن مړ سو په خدای قسم کې دې جواب را کړی او دا مې در باندې قرض ده دا می قرض ده په دې ټولو اغاګانو می قرض ده د دې مهدي د تاسو چې 1200 کاله کېږي ژوندی د لمونځ کوي که نه کوي که دا لمونځ کوي چیرته کوي په جماعت سره کوي که تنها کوي که په جماعت سره کوي دی امام ده که بل څوک امام ده او په دې جهري لمانځه کې چې دی قرآن وایي کوم قرآن وایي دا د اهل سنت والجماعت قرآن وایي که هغه خپل قرآن چې ورسره پټ کړی د مسلمانانو په هغه قرآن باندې او دا مقتدیان دي د څوک دي چاته لمونځ ورکوي که دی امام وي او که دی په بل چا پسې لمونځ کوي امام یې څوک ده تر اوسه پورې د دې جواب نه ده راغلی بالکل قاری صاحب دی یو بل اعتراض کوي دا دی وایي چې دا اوس دلته د اذا خرج يخرج القرآن بتمامه يخرج التفسير ویلده که يخرج معناه ویلده که يخرج تشي ویلده يخرج القرآن بتمامه ټول قرآن پر قرآن براوړي دا سینې دی ویلي سي بیا په بل روایت کې راځي سی وياتي بكتاب جديد په صراحت سره وایي همدا د دوی کتاب ده ما تاسو تخکاره کړی دا کتاب په دې کتاب کې حسن موسوي د دوی لوی مرجع ده هغه وایي چې کله مهدي راسي نو مهدي به څه شي وکړي دا د وګوري دا روایت مجلسیم راوړی ده بحار الانوار کې 250 جلد کې او غیبة النعمانی کې 145 صفحه کې ويقوم القائم بأمر جديد وكتاب جديد وقضاء جديد متوجه سي دي الفاظو ته نوی امر براوړي یعنی د رسول الله په امر باندې بدای عمل نه کوي نوی امر رسول الله سي کوم دین او امر راوړی په دې بدای عمل نه کوي ويقوم القائم کله سي دي مو مهدي راسي بامر جديد په امر جديد سره بدای راتګ وکړي وكتاب جديد وقضاء جديد فبل روایت کې راځي امداد غير اصول كافي اول جلد رئيس وصل ويكتم صفحه كيتسواي عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا قام القائم آل محمد كلا سويد محمد عليه السلام مهدي راسي بچاي راسي
نو حکم بحکم داود و سلیمان د یهودو په شریعت باندې به عمل کوي، د رسول الله په شریعت باندې به عمل نه کوي، په قرآن عمل نه کوي، د یهودو په شریعت. خیر هغه خو د دوی خپل کار ده چې ځکه د یو څوک چې یهودی وي خود به د یهودو په کتابونو په شریعت باندې عمل کوي. لیکن خبره دلته دا ده د حدیث د ثقلینو له دوی نه مې سوال دا ده ثقل الاکبر چې قرآن دا تاسې وایي چې دا تحریف سوی ده او چینج سوی ده او دا یوه حصه ده دوه حصې نست. اوس اهل بیتو ته به ځو. اهل بیتو کې خو مهدي دا 1200 کاله کېږي پټ د په چا پسې وګرځېږو. اوس به څه کوو؟ خو نه ثقل الاکبر منئ نه ثقل الاصغر منئ، کوو به څه؟ اوس که تاسو ثقل الاکبر قرآن مو منلی خو موږ به درته ویلي اوس ولا دغه د شیعه قرآن مني. اوس خو دلته وایي وایي قرآن مهدي ورسره وړی ده او دغه قرآن چې وایي په رسول الله را نازل سوی ده 1000 آیات قرآن ده دا له مهدي سره ده او مهدي غار ته ورسره وړي چې کله راوځي هغه به ورسره راوړي. ثقل الاکبر قرآن خو موډي ته کړل وایي نسته. بالکل خریص. ثقل الاصغر ته به راسو. په دې ثقل الاصغر کې چې تاسې اهل بیت خو د 12 امام دی تاسو پټ د 1200 کاله کې پټ دی. اوس به موږ له چا نه پوښتنه کوو؟ اوس به موږ له چا نه پوښتنه کوو؟ له چا نه به دین را اخلو؟ له چا نه به دین زده کوو؟ څوک دي؟ نه ثقل الاکبر منئ او نه ثقل الاصغر سته. کوو به څه اوس؟ د دې جواب دا د ما یو شپېتم سوال شو. څوم سوال؟ تم یو شپېتم سوال شو. قرآن تاسې نه منئ او مهدي د تاسو نه سته ورک ده. نه ثقل الاکبر سته نه ثقل الاصغر سته. کوو به څه؟ بخاري خو ته نه منې، مسلم خو ته نه منې، صحابه ته نه منې، اوس به د چا منو؟